مونږ نن یو منصوبه پیش کوو وچه کلکه فیصله به پښتانه وکړي پښتانه نور ستاسو سره په دې شرایطو تګ نشي کولی مونږ فیصله کړې ده ډېر سخت جنګ ته مخامخ شوي یو دومره خواږه یاران داسې د څنګ یاران چې په دنیا کې سادي نه وه هغه مې پې قربان شوي دي خو واضح وار وې د دغې تر شا دا ریاست دا ظالم چې د بابړې نه واخله تر نن ورځ پره پښتانه وژني دا موجود دی 11 اکتوبر ته به د پنجاب د لیډرانو دپاره یې ایر امبولنس ساتلی دي او د پښتنو وطن دپاره یې جنگي جهازونه ساتلي قسم کا پنجابی د ده فوج دومره زورور وي انتهایی ډارن مخلوق ته ګیلمن د یو رب نه علاوه یې بل چاته سر ټیټ نه کړلو هغې پیاوړي د هغې یو زورور پروا نه کوله بې انتها تشدد یې پې وکړ بې انتها یې وځورولو د مرګ ارمانونو ته یې ورسولو 11 اکتوبر ته به د دغې ظالم جابر غلا او دهشتګرد فوج متعلق د پښتنو قامي عدالت لګوو نعره بر نعره بر نعره بر یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے یہ جو پشتونوں کا قتل عام ہے ملګر یې د ګیلمن په ژوند باندې لږ خبره درته کوه یو قابل انسان و یو تکړه انسان و ډېر تیز ذهن خدای ورکړی وي خو د غلامۍ په ژوند سے شتل مینه ته نشه سیخ نو د روزګار په خاطر د عرب ملکینه ته مزدورۍ ته لوړ شو د په بحرین شه مزدورۍ کولې خو د خپل وطن نغمې و ترانې ویلې یوارز په هغې بحرین شه دغې پاکستاني ایمبیسۍ په زور باندې وراته ونیوه ویې نیوه په انټرپول یې په زور رواست چست یې وچو په ملتان شیکیز کو او دولته کینټینه ته یووړ سازوګونه یې ورکړې چې خپل فکر نه د خپل نظریې نه او د دغې وطن د مظلومې د ملګرتیا نه ته نور ودرېږه محترم دای چې ووته د هغه د پښتین د افغان وطن د مظلومیت او د عظمت نغمې ویلې بیا چې په دانه وشوله هغه جیلونو ته وخت په وخت واچولو
ډېر تکلیفونه یې ورکړل ECL کې یې واچولو چې دای بیا واپس په خپله مزدوري پسې نشي لاړ او دلته زموږ سره ډیل وکړي چې زما پاسپورټ راکا زه به بیرته کیسه منم خو ناګیلهمن نه ټیټېدلو بیا پاکستانی فوج په پېښور کې ونیولو او لاس تړلی میرانشاه کینټ ته ورسولو محترمو څو میاشتې هغه په میرانشاه کینټ کې و د هغه په جسم نن هم هغه نشانونه پراته دي چې کله یې د لاس پې تړلی و دوی په سپو خوړلی و د هلته یې کرنټونه ورکول زموږ دوه ملګري نور ورسره و ذکي محید رحمان بې انتها تشدد یې پې وکړ بې انتها یې وځورولو د مرګ ارمانونو ته یې ورسولو خو بیا هم ګیلهمن سر نه ټیټولو قسمه قسمه پروپیګنډې پسې وشوې په بخښنه سره هیر مو نه دي د خپلو پښتنو نه واخله تر پنجابیانو پره هر ډول د مخالفت پچه وشه د ستاسو د ولسونو خبره نه پرېښودله بیا هم کوله محترمو بیا نن نه څو ورځې وړاندې په ظلم جبر شهادت یې قبول کو خو د دغې مبارزې نه یې شا وهلړوله سر یې ټیټ نه کړو محترمه یوازې شاعر نه و یقینا ډېر لوی شاعر و ته ماته په نن وخت کې د دغې ظالم جابر غلا او دهشتګرد فوج متعلق ته ماته د یو بل شاعر دومره سپین او واضح پیغام راته ښودلی شي د دغې وخت تر ټولو سپین سپېڅلی شاعر و محترمو یوازې شاعر نه و شاعر اکثر مشهوره ده چې هغه عمل کې کمزوری وي دا عمل یې هم کوله مبارزه یې کوله په هر ځای کې چې د دغې وطن دپاره یو احتجاج یو جلسه یو جلوس کېدلو دا ګیلهمن یوازې په هغه کې شرکت نه کولو څو ورځې مخکې به تاسو لیدلو چې هر هغه عمل چې د هغې کامیابۍ دپاره کېدلو دی به لګیا و هغه به یې کولو دی تش شاعر نه و خالي دی مبارز هم و دی د مبارز نه علاوه یو مفکر هم و خلقو ته د مزاحمت او د افغانیت فکر ورکولو پنجابي استعمار په ډېرو لویو طریقو سره د پښتنو په منځ کې د افغانانو په منځ کې نفرتونو بېجونه خور کړي دي پښتانه د قبیلې او علاقې په نامه سره بیل کړي دي لر او بر په منځ کې هم دښمني ساتلې ده دا هغه مفکر و چې په خپل عمل باندې دلته پښتنو هم او د لر او بر په منځ کې د وحدت او د ورورولۍ پیغام خورولو محترمو هغه یوازې مفکر نه بلکې یو منتظم و تاسو د پی ټی ایم د مزاحمت هر یوه جلسه وګورئ نو انتظامات به یې ده کول سټیج سیکرټري به یې دی و د ولسونو ولولې به ده راپورته کولې هغه یو منتظم هم و هغه پیاوړی و هغه هره خبره چې په هغه باندې خلک یېرې لري چې وبه مې ځي مړ به مې کي ورک به مې کي هغه پیاوړي د هغې یو زورور پروا نه کوله د یو رب نه علاوه بل چاته سر ټیټ نه کړلو
هغه یو پیاوړی و، هغه یو اتل و، او د دې سره سره هغه د خپل تنظیم یو وفادار و. داسې وفادار انسان چې هر کله به یوه پرېکړه وشوه دی به که یو په یو کار لګیا هم و د به ډایرکټ هغه پرېښودله او د خپل تنظیم خبره به په مخ شروع کړه. دا انتهایی لوی وفادار و، ځوان و چې کله کله به داسې تیرې تیزې خبرې وشوې سمد عجیبه به چې یو میسج کولو دو چې ګیلمن خبره په مخ منو. انتهایی وفادار انسان و او د کام دپاره یې دغه خوبې وې او زما دپاره هم خو یوه خوبي یې زما دپاره داسې وه چې هغه بیخي تر هر څه زیاته وه. زما په انتها نږدې ملګری و، صرف د مبارزې نه، عام د مجلس یار، عام د حجرې یار، هر وخت به په یو ځای سره ناست و، هر وخت به مو په یو ځای خبرې سره کولې او هر وخت به زمونږ خبرې د دغې وطن د ازادۍ او د خپلواکۍ دپاره کېدلې. محترمو، څو ورځې مخکې په B17 کې په هغه وار وشو. نن یې واضحه کومه، خلک څوک د جګړې نام ورکوي، څوک د ذاتي مسلې نام ورکوي. میاں صاحب که په بازار کې څوک روان دی هسې څنګل در سره ولګېده او سبا یې فایرینګ په تا کولو دې ته د ذاتیاتو نام څوک ورکولی شي؟ ورکولی شي؟ دا ذاتیاتو خبره نه دي. د دغې ملت دا مبارزه د چا نه نه زغمل کېدله. ټیک ته مخامخ چې کوم خلک راغلي دي په هغه کې به څوک پېژندګلي شوي وي، خو واضحه وار وې د دغې تر شا دا ریاست دا ظالم چې د بابړې نه واخله تر نن ورځ پره پښتانه وژني دا موجود دی. هغه سهولت ورکوي، هغه تر نن ورځې پره څه عمل نه کوي خلاف. دا ټول هغه عوامل دي چې ثابتوي چې تر شا د دغې ظالم ریاست ډاډ حاصل دی په دې هر څه کې. د دغې ذمه دار دا ظالم ادارې او ظالم ریاست دی چې دوی په پښتون وطن کې په مختلفو هیلو بانو د پښتنو خیرخوا خلک او اتلان وژني، شهیدان کوي. محترمو، په پاکستان کې درې قسمه جازونه دي. یو د سورلې جازونه دي چې خلک سواری پکې کوي، هغه د کرایې حساب دی چې چا هم ویزا واخیستله کرایه یې ورکړه هغه دوی وړي راوړي. دوه جازونه دا دي چې یو ته ایر امبولنس وایي چې هغه د دغې ملک د یو شهري د علاج دپاره وي چې دلته یې نه کېږي بهر یې یوسي. یو یې جنګي جازونه دي چې په هغه دی بمبار کوي. د پنجاب د لیډرانو دپاره یې ایر امبولنس ساتلی دي او د پښتنو وطن دپاره یې جنګي جازونه ساتلی دي. هغه د صحت جازونه د پښتنو دپاره نشته. په هغه ورځ دا ټرایل د علاج هر څومره چې ممکنه وه ورور یې دلته ناستی. مونږ هر ډول کوشش وکړو خو ضربه ډېره کلکه وه او د ډېر ماهر سړي وه. محترمو، دا یوه ورځ نه ده، نه دا یو شهید دی، بل ها پښتانه یې شهیدان کړل، بل ها مندې یې وژړولې، بل ها پلارونه نن هم بې وسه او بې اسرې په خپل کور کې هر ماښام چکرې وهي په داسې او ګرځي را ګرځي سوچونه کوي چې ما څه بد کړي وو چې خلکو دا سره وکړل. بل ها مندې یې لیونې کړلې او دا ټول د استعماري ریاست د پاکستانی ریاست منصوبې دي. دا دلته تاسو ته اوس راتلل، اصغر خان چې راتللو د
د والد محترم ورونه شهیدان میاں افتخار زوی شهید خوشحال خان عثمان لالا شهید وړانګه لوڼې ارمان شهید داسې څومره ډېر دي سیاسي یو ګوند یې نه پرېښود چې دوی شهید کړي نه وي د هغو خلک قومي مشران یو قبیله یو علاقه نه ده پاتې چې د هغه قومي مشران دوی نه وي شهیدان کړي یو طبقه هغه که ډاکټر دی که ټیچر دی که سکول ماشوم دی که د مدرسې ماشومان دي که علما دي قومیان دي هیڅوک یې نه وبخل هر څوک وژني او هر ځل موږ دا خبره کوو چې د دې علاج څه شی دی د پښتنو نه علاج ورک دی نور پښتانه په سرونو تیر شوي دي نور پښتون هیڅ ته تیار نه دی زه د پاکستان ریاست واکدارانو ته هم وایم چې ښکاري داسې چې زمونږ او ستاسو لکه چې نه وشوه نوره سره ښکاري داسې چې نور د حالات چې کوم تاسو جوړوئ پښتانه نور ستاسو سره په دې شرایطو تګ نشي کولی خو البته دا د یو سټیج یا د یو جنازې نه ډایرکټ اعلان نشي کېدلی چې دومره غټ بهیر او دومره غټ انتقام اخیستلو دپاره په یوه ورځ په یو وار خبره وشي یقینا موږ نن یو منصوبه پیش کوو او عمل به هم تاسو وینئ محترمو پښتانه تر اوسه پورې متحد نه دي په اتفاق نه دي دا یې وجه ده چې دوی هر وخت وژل کیږي شهیدان کیږي خو اتحاد یې څنګه راتللی شي هغه درته ښایم هره علاقه هره ضلع لکه دا شمالي وزیرستان دی څه 4-5-6 سوه داسې سړي لري د هر کلي یو مشر شته په هر کلي کښې یو دروند عالم شته یو وکیل شته یو سیاسي شته دی داسې په پوره ضلع کې 4-5-6 سوه سړي چې د هغې پر شا ولسونه خپل خپل کلي ولاړ دي تنظیمونه ولاړ دي خلک یې مني دغه شته دی ځکه مونږ فیصله کړې ده چې دا یو ضلع آخري اعلان درته کوم یو ضلع ته به بذات خود زه ځم او دا چې څومره هم نماینده خلک دی دغه ټولو ته به یو ورځ مونږ اعلان کوو د هغې اعلان کوو خو فرق به څه وي جرګې خو ډېرې شوي دي هلته وشوه دلته وشوه ډېرې وشوې لږ وشوې د ډېرو سړو وشوې د لږو سړو وشوې د سیاسي خلکو وشوې د نورو وشوې خو نتیجه خو لا تر اوسه پرې نه ده راغلی که نه دې ځل مونږ یو فرق درته ښایو یو دا چې جرګه یا ټولول دا داسې نه وي چې مخصوص خلک کینې هغه کوي جرګه معنا چې ټول کام مشران د ټول کام نماینده خلق ناست وي د جرګې دا معنا نه ده چې هغه اعلامیه جاری کړي اعلامیه معنا یو کاغذ ولیکي چې موږ دا وایو نه د پښتون روایاتي جرګه فیصله کوي چې دا کوو داسې نه وایي چې دا وایو محترمو په یو ضلع به موږ ګرځو ولې د پښتنو ډېرې زیاتې ضلعې دي چې یوه ضلع ته زه خپل ننوځم او د دغو ټولو نمایندګانو راټولوم یې دعوت ورکوم دا وخت غواړي 11 اکتوبر ته به مونږ ځای څو ورځو کې اعلان کوو اوس په غم و فاتحه کې 11 اکتوبر ته به د پښتنو قامي عدالت لګوو او ټول پښتون ولس به څپړې به څوک نه وایي غم دی د ټول پښتون ولس نماینده خلک به د ملنګ په شان کلي کلي ته ننوځو هغو ته به په خپل لاسونو دعوت ورکړو جولې به ورته وچوو چې کام غر کېږي راووځه خو بیا طریقه درته ښایم چې هلته به څنګه وي یو لوی میدان
چې په هغه کې دېرش څلوېښت زره دا نماینده خلک ځایېدلی شي دا به کېنوو بیا به یو سکرین ورته ولګوو د پښتون وطن چې څومره هم ظلم پې شوی دی دروغ نه رښتونی هغه به ټول ورته بیان کړو څومره وسایل یې دي او څومره یې ځنه وخوړل او څومره خوري دا به ټول په دې سکرین ټولو ته ور ووینو څومره یې خلک شهیدان شول څومره یې ورک دي او څومره نوې منصوبې دي دا به ورته وښیو چې څومره هم مسایل دي دا به دوی ټول په خپلو سترګو وویني هلته بیا به موږ ممکنه هل څه کېدلی شي دغې تجویزونه ورکړو بیا به څه وي نه ډایرکټ فیصله به نه وي خبره به زما په خوښه نه کېږي جرګې داسې نه وي چې ته وایې پلان کایي د خبره وکړي نه 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 بیا به دغه لوی میدان پر شا واړه واړه کیمپونه لګېدلي په یوه ویه لیکلي وي چې شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان سوات سوابې شانګلا بټاګرام پلان داسې د سوات نه تر کویټې پره د یو سیلې به خپل خپل ټینټ لګېدلی وي چې کله ټول خبره واروي د هرې ضلع مشران به خپل خپل ټینټ ته لاړ شي بیا به یوه ورځ دوی هلته خپل سره وغږېږي زمونږ په خوښه نه د دوی په خوښه به یو سړی وټاکي خو اختیار به په قرآن قسم ټول مشران وخوري چې زمونږ اختیار دی او ټول مشران به هم دا په قرآن قسم ورته خورو هلته قرآن به پروت وي چې مونږ به نه دوکه کوو نه به خرڅېږو نه به ډیل کوو خو دا ټول ولسونه به هم خوري چې مونږ به هم ورسره وو بیا چې هر یو هلته مشوره او خبره وکړي دوی به واپس راشي دا د هرې ضلع او سیاسي پارټۍ د وکیلانو د تنظیمونو د طالب علمانو چې څومره هم په یونیورسټۍ کې صدران دي هغه داسې زموږ علما داسې زموږ قومي مشران د دغه دا نماینده خلک چې څومره راووځي هغه به بیا سایډ ته کښېني خبره به وکړي هلته به بیا د دغې وطن متعلق اعلامیې نجرې کوي وچه کلکه فیصله به پښتانه وکړي او دا کام به بیا پر شا ولاړ وي بیا یې په تاریخ کې تاسو وګورئ چې د احمدشاه بابا تاریخ ژوندی کیږي که نه دا یې حل دی آیا تاسو ته دا منظوره ده دا خبره لاس پورته کړئ نو تاسو د ولسونه به یو کوشش کوئ انتهایی پروپیګنډې لګیا دي دا کام سره تقسیموي انتهایی بد وضعیت دی دومره مو هر شی وزغمل میا صاحب څه غمونه تا زغملي څومره دغه ولسونه زغملي دي څومره دی خوشحال څومره موږ او تاسو وزغمل دا درې میاشتې به لږ کما منډې نه وهلې ومو لیدل چې سړی خو په کور کې ناستلو نو بیا په ما لعنت ووایو که زه لګیا وم ضلع په ضلع ګرځېدم بیا په دا وطن خلک بل یو کار نه کې که خبره کوي د هغې د کامیابي به کوي که په سوشل میډیا راتللی که هر ځای وي ټول کام به نور تفریق نشته نه دا اختلاف د چا سره ساتلی دي چې د کوم ګوند یې نه دا ملاومي هېڅ نه ټول کام چې په یو ځای شو او یوه فیصله وکړو قسم کا پنجابای د د فوج دومره زورور وي انتهایی ډارن مخلوق دی چې چا بیخي داسې ورکړي دي د پتلون په ځای پاتې شوی وي داسې پیاوړی خلک نه دی نه یې راسې څه تاریخ شته دی پښتانه ډېر لوی تاریخ لري دا واده مو در سره کړې ده ټیک ته هغه سیټ اپ نشته را سره چې دا کام به یوه ورځ سرخورو کېږي انشاءالله یوه ورځ به دا وعده درته پوره کوو نن وطن یو واضحه خبره کولی شي نن په وطن کې د مزاحمت ماده زیاته شوې ده نن په وطن کې د دغې ظالم استعماري فوج مخالفت زیات شوی دی نن دښمن واضح شوی دی نن د رایو کېدلو او د اتحاد جوړېدلو دپاره خلک راټولیږي دا آسان نه دي شوي دومره خواږه یاران داسې د څنګ یاران چې په دنیا کې سادني نه وه هغه مې پې قربان شوي دي او موږ ټول قربانو ته تیار یو وعده اخلم همت به نه بایلی ډېر سخت جنګ ته مخامخ شوي یو
یو تاریخي پړاو ته خبرې روانې دي. حوصلې به نه بایلئ، همت به نه بایلئ، سل زره سرونه قربانوو، خو دا وطن نه ورته پرېږدو، دا خپله خاوره نه ورته پرېږدو. او رښتیا د وطن اصلي علاج دا ده چې وطن خپلواکه وي. دا جرګه چې راټوله کړو دا عدالت ولګي، قامي عدالت. دا عدالت نام مې ولې ورکړو؟ اصل کې عدالت فیصله کوي، نو دا قامي عدالت به جوړیږي. دا ته د دغو ټولو ولسونو دغې غمځپلو خلکو چې د یو ملي اتل د لاس سره نږدې ناست دي، د دغو ټولو تایید حاصل دی. او د ټول کار نه یې تایید غواړم، یو ځل بیا لاس پورته که تایید ورته وکړئ. ډېره مننه. او بیا هم د مېلمانه راغلي دي، تاسو یې مننې کولې. دا پردی خلک نه دی، مننه د پردو کېږي. دا ستاسو خپله وینه ده، دا ستاسو خپل مشران دي، ټول دا ستاسو قام دی. دا نورې ټولې قبیلې دي، قبیلې به بدلې وي، خو قام مو یو دی، پښتانه یو، افغانان یو. 15 ورځې به څوک وي، فاتحه به وي. په هغه نه پس زه د ملګرو سره پلینینګ جوړوم، په هغه نه پس به زه په ضلع پسې وځم.